په افغانستان کې طالبانو حکومت وایي په تېر یوه کال کې د 1.5 لک پوځیانو اردو رامنځته کړې ده. د دفاع وزارت سرمفتش او د تصفیې د کمیسیون مشر مفتي لطیف الله حکیمي بي بي سي سره یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې دې اردو کې د پخواني حکومت هغه پوځیان هم شته چې په خبره یې څوک پرې کومه دعوه نه لري. د ویل چې د دې پوځیانو روزنه او تمویل له کورنیو سرچینو کېږي. ښاغلي حکیمي وویل له اردو تر دې دمه 4,000 داسې کسان لرې شوي چې په بېلابېلو کړنو تورن وو. ښاغلي حکیمي په کابل کې زموږ همکار یما بارز سره په دې خبرو کې په پیل کې په دې اړه چې د طالبانو د حکومت د اردو شمېر څومره دی غږېږي. په دې کې ځینې ټکي محرم هم وي، باید محرم پاتې شي، خو موږ په بار بار باندې رانو چې 100,000 اردو یو سلو 50,000 اردو یو سلو 10,000 اردو امکاناتو په کتو سره به دا شمېر کېدای شي زیات هم شي، خو داسې اردو وي چې کیفیت مهم ډېر دی، چې کیفیت ډېر پام وشي او امارت یې تجهیز کړای شي، تمویل یې کړای شي، ځکه چې خارجي منابع دلته نه شي چې هغه تمویل کړي دا اردو، او ورته اړتیا وي، په هغه اړتیا مطابق به د اردو په تشکیلاتو کې هم پراخوالی راځي. نو د چارو څارونکي په دې باور دي چې د افغانستان مساحت ته، د افغانستان جغرافیې ته او د افغانستان استراتیژیک موقعیت ته په کتو دا شمېر چې تاسو یادوئ لکه 130,000 او یا 150,000 کسیز پوځ دا بسنه نه کوي. دلته تاسو معلومه ده که حالات عادي وي بیا سرحدات د هغه هېواد د اردو مربوط نه وي، بیا د پولیسو مربوط سرحدي پولیس وي ورته. که حالات غیر عادي وي حتما بیا اردو ډېر مصرفه په سرحداتو کې بیا به نو شمېر ته اړتیا وي چې زیاته شي. په دې کې امارات ملاحظات هېڅ نه لري چې زیاته شي، باید زیاته شي، باید داسې اردو وي چې باندې د دولت اتکا، ځکه چې اردو د هېواد د ارزښتونو څخه دفاع کوي او یوازینی هغه ځواک دی چې هغه د ټول هېواد ساتي. فعلا چې زموږ کومه اردو ده په کار باندې مصرفه هغې لا چارې سمبال کړي دي، او که اضافتوب پکښې راشي هغه به د رزمندید مطابق وي. اټکل څومره به وي د اردو شمېر اوس؟ اټکل 150,000 شاوخوا دا اوس 150 ته رسېدلی؟ بلې بلې. نو د جلب و جذب سیستم او معیار مو څه دی؟ څنګه دا کسان پوځ لپاره نیسئ؟ کوم کسانو چې 20 کاله په امارت کې خدمت کړی وو په لومړني قدم کې هغوی ثبت سجل او جذب شو. جذب وو هغو فقط داسې وو چې په نوي ډول باندې یعنې په 2 تشکیلاتو کې ولاړ یا بلکې په 3 نظامي ارګانونو کې استخبارات، پولیس او همداراز ملي اردو، او نور چې چا مراجعه کړې ده چې په اردو کې ځان داخلول غواړي یا په پولیسو کې تاسې هم لیدل او همداراز په نورو ادارو کې هغو ته منفي جواب نه ده ورکول شوی. نو اټکل څومره شمېر کسان به پکې وي چې هغه طالبان نه دي، غیر طالبان هغه به څومره وي؟ دا به ټول طالبان نه وي، دومره طالبان تعداد دومره کله وو تاسو ته معلوم ده. اکثریت د طالبانو یا د مجاهدینو سره هغه کسان چې ورسره هم نظره وي هغوی په دا جهاد یا په دا 13 کلن مبارزه کې ونډه اخیستې یا د هغوی خواخوږي وو ورسره. طبعا په دې کې به داسې کسان وي چې هغه په دغه نظام باندې نه وو خوښ، لکه ځکه چې دوی په خلاف باندې جنګېدلو، او حتی د دغه نظام د تېرې ادارې چې کوم کسانو مراجعه کړې وي هغو ته منفي جواب نه ده ورکول شوی. دا تخنیکي پرسونل تاسې وینئ خو د دفاع وزارت تخنیکي پرسونل مکمل هغه دي، حتی انجینران، پیلوټان او نور کدرونه دا ټول هغه زاړه کسان دي. زموږ حتی د امیر دفتر دغه موږ نه دي. خو داسې هم ده چې ځینې کسان چې د پخواني پوځ روزل شوي افسران دي هغوی وایي چې اوس هم اوزګار دي، په کور کې دي او هېڅ راز تماس ورسره نه دی نیول شوی. ما عرض وکړې چا چې مراجعه کړې وي هغو ته منفي جواب نه ده ورکول شوی. تاسې کولی شئ په پوځي ملي اکاډمي ووینئ، یعنې هغه پوځیان چې هغوی روزل شوي کماندو مثلا روزنه اخیستې یا نور برخو کې د پوځ د نقشې جوړولو د جګړې په برخه کې مهارتونه لري هغوی ته هم اجازه ورکوئ؟ زه به لنډه خبره وکړم او دا به ټول مسله پکښې واضح کېږي. که دی خپله دغه کس چې مراجعه کوي دی که تخنیکي فني پرسونل ده که پخوانی جنګي ده کار څوک، که دی له ځانه څخه مطمئن وي چې څوک یې په حق العبد باندې نه رانیسي په هره کچه چې وي کولی شي هغوی ونډه واخلي. کری شو د پوځ روزنې ته یو معیاري پوځ معیاري روزنه غواړي، نو روزونکي ورته لرئ؟ بلې ولې نه، همدا 20 کاله چې د زموږ اردو روزلو کې تاسې وخت په وخت باندې ځینې ویډیوګانې هم لیدلي، هغه اردو او همداراز چې کوم مسلکي زده کړې وي ورسره هغوی خو کاملا
رعایت شوي دي حربي پوهنتون حربي پلورنځی حتی دفاعي اکاډمي دا ټول فعال دي په هغو کې پر ورځني ډول باندې دا چارې مخته وړل کېږي او دا د اردو اړتیا ده چې کوم وخت پورې چې هېواد وي اردو وي او دا روزنه د روزونکي څوک دي مخکیني استادان هم دي او د امارت هغه شل کلن تجربې چې لري هغه استادان دي په ګډه باندې دا چارې پر مخ وړي د افغانستان روانو اقتصادي حالاتو ته په کتو د پوځ تجهیزول ستونزمنه چاره بریښي له کومې به یې تجهیزوئ مخکې سر کې ما عرض وکړ چې پر داخلي منابعو باندې متکي اردو ده فکر کوئ چې داخلي منابع دومره دي اوس مثلا که بودیجې ته موږ وګورو تقریبا 50 سلنه بودیجه کمه شوه کسر بودیجه کې لکه څومره چې راغی همدغومره په اردو په تعداد کې هم کسر راغی او دوی په معاشاتو کې هم کسر راغی نو درې کسر بېرته واحد خبر هغه شوه چې هغه اردو چې امارت په نظر کې لري هغه ته میلولی شي تاسو د طالبانو لیکو د نامطلوبو کسانو د تصفیې د کمیسیون مشر هم وي نو څومره طالبان مو له د صفوفو وویستل څلور میاشتې څه زیاتو کم ما هغه برخه کې کار وکړي بنیاد مو کېښوی 4,500 کسان موږ په خواوشا نه بلکې دقیقا موږ له صفه څخه اخراج کړو هغه ولې نامطلوب اکثریت د هغوی هغه کسان وو چې هغوی بعد سابقه درلوده هغوی پسې به خپل خلکو راپورونه راکول چې دا یوه بلزۍ وټکول بل بل په تېر یا اکثریت هغه خلک وو چې په تېر وخت کې ښه تاریخچه نه درلوده نو دا کسانو سره څه وشول آیا دوی پخواني طالبان وو چې ورباندې تورونه وو اکثریت یې هغه کسانو چې نوي د فتوحاتو سره صف ته داخل شوي نو بیا څه مو ورسره وکړل څه سزا مو ورکړه د دومره دپاره که داسې وي چې هغوی بیا راګرځېدلي وي هغوی بیا محکمې ته سپارل شوي دي لومړي ځل لپاره هم دغه اخراج د دوی دپاره د سزا په ډول باندې و د افغانستان دفاع وزارت سرمفتش او د تصفیې د کمیسیون مشر مفتي لطیف الله حکیمي و چې په کابل کې زموږ همکار یم بارز سره خبرې کولې د طالبان د حکومت د دفاع وزارت دغه سرمفتش وایي چې د 1.5 لک اردوی د طالبانو د حکومت په چوکاټ کې رامنځته کړې ده